پنځه ګامه د بریا او نیکمرغۍ په لور. بریا او پرمختګ د هر انسان ذاتي غوښتنه ده او ټول په دې هڅه کې دي چې له مختلفو لارو خپلو موخو ته ورسیږي. په دې ویډیو کې به تاسو ته د بریا او پرمختګ په لور 5 لنډې لارښوونې وړاندې شي. لومړی، خپلو هیلو پسې مو والوځئ. بېوزلي، تشویش، ناروغي دا ټول هغه څه دي چې ستاسو ژوند په حقیقت کې ډېر رالنډوي. مه ناهیلي کېږئ او همدا اوس په زړه لاس کېږدئ او په لوړ غږ ووایئ اوس هم هیله دلته ژوندۍ ده. تریخ حقیقت له خوږ دروغ څخه غوره دی. باید وشئ کولی چې ټول هغه څه چې څنګه حقیقت لري ویې ګورئ، نه هغه څه چې هیله یې لرئ او خوښیږي مو. که هر چیرته او په هر ډول وضعیت کې یاست، رښتیا ویل خپل عادت وګرځوئ. دریم، دا به سخته وي چې ووایئ څومره بریا ته نږدې شوي یاست. یو او بل ته د ټکو وصلول او مخکې تګ تقریبا غیر ممکن دی، خو کله چې شاته وګورئ او خپلې لارې ته متوجه شئ چې څومره مزل مو کړی، نو معنا او مفهوم پیدا کوئ او خوښ به شئ. کله ناکله به تاسې اصلا باور ونه کړئ چې څنګه بریا ته ورسېدئ. یوازې خپل یون ته دوام ورکړئ او پرې تمرکز وکړئ، بریا به خپله ستاسې په لور درشي. څلورم، د ځینو څیزونو نه لاسته راوړلو کې حکمت وي. ډېری وختونه د خپلې خوښې څیزونو ته نه رسېږئ، سربیره پر دې چې د ترلاسه کولو لپاره یې ډېرې هڅې هم وکړئ. ښایي په دې کې حکمت وي او دا ستاسې په ګټه وي. که ستاسې پر وړاندې یوه دروازه تړل کېږي، نو دا مه هېروئ چې په بدل کې څو نورې دروازې تاسې ته پرانیستل کېږي. پنځم، موسکا او خندا د هر بې درمله ناروغۍ لپاره دوا ده. ځینې وختونه مو له ځان سره مسک شئ او وخاندئ. که په هر ځای کې یاست، د خندا لپاره یوه موقع پیدا کړئ. مثبت فکر او خوشباوري د نیکمرغۍ سرچینې دي. که مثبت فکر وکړئ، نو مثبت کسان او مثبت څیزونه به خپله ستاسې په لور درشي.